خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خدایا تلری ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خسته کم کوي خورګانې مې د قرآن کتاب قرآن شریف په سینه کې نیولی دی او راغلی دي خپله زده کړه کوي کوشش کوي چې زما دا دنیا او هغه دنیا ښایسته شي او زما د مور او د پلار یې هم هوښیاران دي چې خپل اولادونه دیني زده کړه پې کوي تر څو پورې د حلالو د حرامو فرق وکړي نن چې یاد ځي ته راغلی مسجد شریف ته حتی کوشش کوي چې هغه ځایونو ته راشي چې هغه مستحق وي څه ستونزه لري دا مسجد د قاري صاحب د خوله نه بیا اورو د الله په امر سره دا ټول کارونه به کوو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زمونږه ستونزې په دې ځای کې ډېر زیات خو اهم اوبو دی د اوبو ډېر زمونږه کمبودتیا ده ځکه د الحمدلله مسجد جامع مسجد هم ده او مدرسه هم ده دلته خلک اکثر راځي جمع ته چې اوبو نه وي بیرته کور ته ځي چې راځي جمع ورنه تېري همداسې شاګردان چې دلته راځي سبق ته او چې مثال خامخا شاګردان دي اودس کوي چې اودس کور ته ځي بیرته راځي اوبو په خاطر د هغه یو ساعت نیم ساعت سبق یو وخت یې ضایع ده اهم زموږ مشکل دلته چې دی اوبو ده ستاسو د صحیح اوبو مشکل دلته اوبو نشته صحیح اوبو مشکل دلته. قدرمن رور قدرمن مولوي صاحب ویلي زیات مسافر راځي اودس کوي اوبه نشته زیات داسې کوچنیان ماشومان چې کور ته ځي اودس ته بیرته چې راځي یو ساعت نیم ساعت یې ضایع کېږي د الله کور دی د الله په کور کې سرمایه ګزاري کول صدقه جاریه ده هغه صدقه ده چې
چې ستا هم په آخرت کې او هم په قبر کې په درد خوري ان شاء الله. دې ځکه د صحیح اوبو بور بمبه شروع کوو تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ. چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. الحمدلله برمه فټ شوله د الله تعالی په کور کې د صحیح اوبو بمبې کار شروع کوو. درس نه مخکې د قرآن پاک په تلاوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هر څوک چې دا صدقه کوي الله تعالی په عمر کې باور کې برکت واچي. الله تعالی د دې او په ورځ د قیامت کې دې مقابل او د کوثر او نصیب کې او هر څوک چې به سای او خوش کړه الله تعالی په عمر ځواني کې برکت واچي. دلته زموږ د جماعت او زمينه برابر نه و دا کوم کسان چې موږ د اوبو زمينه برابر کړو د جماعت د مدرسې الله تعالی په عمر کې په ځواني کې په هر فامیل کې الله تعالی برکت واچي. صلی الله تعالی علیه جزاک الله خیر. هر یو زلمی میرویس خان د ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو زلمی میرویس خان د ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو پیغلی د ملالې کړي خویونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان غرب یا تا ته پاته نشته ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان غرب یا تا ته پاته نشته ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان لاړ شه د روس لالا دې وکړه تپوسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان
خایستا افغانستان